امام جعفر صادق رحم الله چې د اهل بیت څخه دی یو ډیر لوی عالم ستر شخصیت تیر شوی دی لوی ولی د الله د امام صاحب رحم الله په استادانو کې داخل دی امام صاحب هم تیز زده کړی د ویل وی رب العزت درې شان په دغه درې کې پټ کړی دي نو پام ورسره کوئ سوچ ورسره کوئ فکر ورسره کوئ اول شی هغه د الله پاک رضا ده رب خپل رضا په خپل طاعت او په عبادت او په نیکی کې مستوره کړی ده لدی وجه هیڅ یو نیکی ته په وړه سترګه او په کومه سترګه مه ګورئ کیدای شي په دې کې د الله رضا مستورئ پټئ هر نیکی چې وي خو خپل مسلمان ورور ته په ورین تندي د سلام ویلي نو هم یې ډیر په اخلاص سره رسوه جمعه ته تګي نو ډیر په شنیت او په اخلاص کوه لمونځ په جمعه دی سلام مسلمان ته ویل وي د لارې څخه د ازغي لرې کولې د ډیر مثالونه د رسول الله مبارک په ارشادات او په حدیث مبارکو کې موجود یو سړی ته چې ټول عمر په ګناګاری کې تیر کړی دی یوې ښځې ته چې ټول عمر په فسق په معصیت کې تیر کړی دی په نافرمانی او په بېحیایي کې تیر کړی دی الله رب العزت د یو سپي په روبولو باندې بخښه کړې ده نو نه معلوم کېدای شي په دا هره نیکي کولې پکار دي چې په کومه نیکي کې الله پاک خپل خوشحالي خپل رضا مستوره کړي هماغه نیکي دي در حج بالا کیږي هغه دي در هر قسمه نیکي بیا بالا کیږي نو دا مستوره الله پاک ساتلې ده یوې نیکي ته په کومه سترګه مه ګوره او د خدای په طاعت کې د خدای په بندګۍ کې په نیکۍ کې الله خپل رضا یې شید خامخا در په نصیب کیږي دغه رنګه الله رب العزت په فسق او په معصیت کې په نافرمانی او په ګناه کې خپل ناراضي خپل قهر او غضب دا مستور کړی دي نو څونه چې د انسان وس ورسیږي هیڅ کله هم نافرمانی فسق او فساد ته ژوندی مه ورځه دا هرې نافرمانی څه ځان ګوره نه معلوم کېدای شي په همده تو خو واړه بولې او هغه د معمولي نافرمانی لیکن په دې کې د الله غضب او قهر ته مستوري هغه د وره درته ډاکي هغه دې درانیولو سبب شي له دې وجې لکه څنګه چې د الله پاک بعضې صفتونه د قهار دي نو بیره لره بیره انسان د بدو سره ګرځي د فسق او فساد سره ګرځي امید کوه امید نیکۍ ته ورسئ دریم شی چې الله پاک رب العزت پټ کړی دی هغه د خپل دوستان اولیاء دا په بندگانو کې الله پاک پټ کړی دی لدی وجه هیڅ یو بنده ته په کم او په خوار او په سپکه سترګه مه ګوره ځان تر هر چا پاته ګڼه نور تر ټول در ځان بالا بول نه معلوم که ته یو چا ته په خوار او په حقیره سترګه وګورې په سپکه سترګه وګورې کېدای شي چې هغه د خدای پاک ولی خپل ځان به ذلیله کړي خپل ځان به خوار کړي عزیزانو دا درې خبرې دا بیخي ډېرې بهترینه خبرې دي الله خپل رضا په طاعت کې مستوره کړې ده پروردگار جل شانه ناراضي په فسق په معصیت کې مستوره کړې ده او پاک رب ولیان په عام انسانانو کې پټ کړي دي نو د دې خاطر سره یو نیکی مه پرېږده د دې خاطر سره د هرې ګناه ځان لرې ګوره کېدای شي په هغه کې د خدای قهر درته پټ وي کېدای شي هغه د زندګي ورسره تباهي سبب دی وګرځي د رانیولو سبب دی وګرځي او دغه رنګه هیڅ یو بنده ته په خواره سترګه مه ګوره د ده ډېر نصیحتونه دي د ډېر د عبرت او د پند خبرې دي یو څو به نور هم در سره شیر کوم د ویل چې عاجزي دا نه ده چې انسان ځان بې ارزښته کړي خواري کړي فقیري کړي ملنګ د ځانه جوړ کړي او سر په زړېږي او څټې راوږده کړي بلکې عاجزي دا ده چې حق خبره ومني ولو که د ماشوم نه وي حق خبرې ته تسلیمېدل ښه خبره منل بس دا د عاجزي اوله لویه نښانه ده
د زړه صفا کول دا د انسان لپاره ډیر ضروري دی. دا بل قیمتي نصیحت دی. وایي زړه د زمرودو د کاڼي په څیر دی، د زمرودو د لوښي په څیر دی، د زمرودو د غمي په څیر دی. که چیرې صفا وساتل سي نور پکې ځلیږي، نور ځینې راوځي. زړه هم دغه شانتې شی دی، بیا د الله رب العزت نور پکې داخلیږي. او که چیرته ګنده وي، د ګناه او د فسق و معصیت پکې پیدا سي، د هغه څه ډک سي، بیا تیارې پکې پیدا کېږي.